الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمند و محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که چیرې ډک رکعتونه چې په هغه کې سورت فاتحه او سورت اخلاص یا د سورت فاتحې سره نور څه قرأت ویل کیږي هغه خالی وکي، مثلا خالی په هغه کې الحمدلله ووایي، سورت ورسره ونه وایي، آیا سجده سهو ورباندې لازمه ده او که نه؟ محترم وروره، ستاسې په جواب کې به ووایم چې که چیرې یې ډک رکعتونه خالی وکړل، یعنی د الحمدلله سره سره چې کوم بل سورت ویل کیږي هغه سورت یې ونه وایي، خالی الحمدلله یې وویل، په دغه صورت کې پر ده باندې سجده سهو لازمه ده. او یو بله مسله هم زیاتوب زده کوي، هغه دا چې که چیرې خالی رکعتونه ډک وکړل په دغه صورت کې بیا سجده سهو لازمه نه ده. په تاوای هندیه کې راځي ولو قرأ الفاتحة وحدها، که چا وویل صرف سورت فاتحه یې کړه تنها وترک السوره، سورت یې پرېښوی، یجب علیه سجود السهو، پر ده باندې بالکل واجب ده سجده سهو. کذا پی التبیین، فتاوای هندیه بیروتی چاپ جلد 4 صفحه 105. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 88 440. والسلام.